د ماتې وعدې لنډې کیسې ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، د ماتې وعدې لنډې کیسې دوهم یو له درده ډکې برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د کیسې دوهمه برخه. امید لرم چې دغه دردونکې برخه تر پایه پورې راسره واورئ. لیکوال سمیع الله ایوبي. لیلا له کړکۍ څخه د اسمان لوري ته وکتل. اوښکې ورو ورو پر مخ روانې شوې. هغه نه پوهېده چې د زړه خبره ومني که د کورنۍ، خو همغه شپه داسې پرېکړه وکړه چې د عادل ټول ژوند یې بدل کړ. شپه ډېره آرامه وه، خو د لیلا په زړه کې طوفان روان و. د کوټې چراغ یې بند کړ، خو خوب یې سترګو ته نه ورته. کله به یې د عادل خبرې یادولې او کله به یې د مور او پلار فشار. سهار وخت یې پرېکړه وکړه چې له عادل سره وروستي ځل لپاره وګوري. عادل د تل په څېر د پوهنتون مخې ته ولاړ و چې لیلا یې ولیده. په خوشحالۍ یې ورته وویل: لیلا، پرون مې ټوله شپه ستا په اړه فکر کوو. احساس کوم ته له ما څخه یو څه پټوې. لیلا ژوره ساه واخیسته. عادله، زه غواړم نن راسره لږ اوږدې خبرې وکړې. دواړه د ښار هغه پارک ته لاړل چې د مینې لومړۍ ژمنه یې پکې کړې وه. د ونو پاڼې د باد له امله ورو ورو پر ځمکه لوېدې. هر څه غمجن ښکارېدل. لیلا څو شېبې چوپه ناسته وه. بیا یې ورو وویل: که یوه ورځ زه له تا نه جدا شم، ته به څه کوې؟ عادل مسکی شو. ورته ویې ویل: دا خبرې مه کوه. زه باور لرم چې موږ به هیڅکله سره جدا نه شو. د لیلا سترګې له اوښکو ډکې شوې. ورته ویې ویل: خو که قسمت همداسې وغواړي بیا؟ عادل د هغې لاس ونیوه. زه به تر وروستۍ ساه ستا انتظار کوم. دا جمله د لیلا زړه نور هم دروند کړ. د همدې ورځې په ماښام د کامران کورنۍ بیا د لیلا کور ته راغله. دا ځل د کوژدې لپاره قیمتي ډالۍ، سره زر او نور شیان هم راوړل. د لیلا پلار په خوشحالۍ وویل: دا اړیکه موږ ته عزت راوړي. مور یې هم وویل: نور باید هیڅ ځنډ ونه شي. لیلا چوپه ناسته وه. هغې احساس کوه چې غږ یې هیڅوک نه اوري. له بلې خوا عادل د خپلې مور تر څنګ ناست و. مور یې په مینه ورته وویل: زویه، ته ډېر بدل شوی یې، هر وخت سوچونو کې یې. عادل ورو ځواب ورکړ: مورې، یوازې دعا راته کوه. مور یې مسکی شوه: الله دې هره هیله پوره کړه زویه. عادل په زړه کې وویل: یوازې یوه هیله لرم، هغه هم د لیلا لاسته راوړل. 3 ورځې وروسته لیلا په ناڅاپي ډول د عادل زنګونو ته ځواب ورنه کړ. یو پیغام یې ورته ولیږه: مهرباني وکړه نور ما ته زنګ مه وهه، زه غواړم یوازې پاتې شم. عادل حیران شو. هغه لسګونه ځله زنګ ووهه، خو موبایل یې بند و. ټوله شپه یې خوب ونه کړ. سبا سهار پوهنتون ته لاړو، خو لیلا نه وه راغلې. بله ورځ یې هم انتظار وکړ. 3مه ورځ هم همداسې په انتظار کې تېره شوه، خو لیلا داسې ورکه شوې وه لکه هیڅکله چې د هغه د ژوند برخه نه وه. عادل د پوهنتون په همغه باغچه کې یوازې ناست و. هغه کتاب چې لیلا ورته ډالۍ کړی و په لاس کې نیولی و او په سترګو کې اوښکې ولاړې وې. هغه ورو وویل: لیلا، که رښتیا هم زما نه ستړې شوې یې، یوازې یو ځل مې سترګو ته وګوره او راته ووایه چې نور مې نه غواړې. خو ځواب یوازې چوپتیا و. همغه ورځ په داسې حال کې چې عادل د لیلا په انتظار و، د هغې په کور کې د کوژدې مراسم روان و او لیلا له اوښکو ډکو سترګو د کوژدې ګوته په ګوته کوله. د کوژدې له مراسمو 2 ورځې تېرې شوې، خو عادل لا هم نه پوهېده چې د لیلا په ژوند کې څه بدلون راغلی دی. هغه هره ورځ د پوهنتون دروازې ته ورته. ساعتونه به انتظار کاوه او بیا به له مات زړه سره بیرته کور ته ستنېده. د هغه ملګري ساجد یوه ورځ ورته په خواشیني وویل: عادله، یوه خبره درته کوم، خو نه پوهېږم څنګه یې درته ووایم. عادل د هغه سترګو ته وکتل. ورته ویې ویل: هر څه چې وي راته ویې وایه. ساجد ژوره ساه واخیسته. خلک وایي لیلا کوژده شوې ده. دا خبره د اسمان د تندر په څیر د عادل پر زړه ولګېده. هغه په حیرانتیا وویل: نه، دا دروغ دي. که داسې وای هغې به لږ تر لږه ما ته ویلي وای. ساجد سر ټیټ کړ. ما خپله هم نه غوښتل باور پرې وکړم، خو پرون مې د هغوی د کور مخې ته موټرونه او میلمانه ولیدل. عادل بې اختیاره له خپل ځایه پورته شو. نه پوهېده چې څنګه د لیلا تر کوره ورسېده. د کور دروازه یې ورو ور وټکوله. څو شېبې وروسته لیلا دروازه خلاصه کړه. کله چې عادل ولید رنګ یې واوښته.
ته دلته څه کوې؟ عادل په مات غږ وویل یوازې 15 دقیقې خبرې راسره وکړه. لیلا شاته وکتل، بیا ورو بهر راووتله. د کوڅې په پای کې دواړه ودرېدل. د څو شېبو لپاره هیچا خبرې نه کولې. عادل د چوپتیا ماتولو لپاره ورو وویل یوه خبره راته ووایه، آیا رښتیا ده چې کوژده شوې یې؟ لیلا د ځمکې خواته وکتل. هغې غوښتل حقیقت پټ کړي خو نور یې وس ونه رسېده. ورته ویې ویل هو، یوازې همدا یوه کلمه وه، خو د عادل لپاره همدا یوه کلمه د ټول ژوند د نړېدو معنا درلوده. هغه څو ګامه شاته لاړ. نو ولې؟ هغه ټولې ژمنې، هغه ټولې خبرې. لیلا په اوښکو ډکو سترګو ورته وویل هڅه وکړه ما هیره کړې. عادل په دردمن غږ وویل هیره دې کړم؟ تا ویل چې تر وروستۍ ساه به راسره وي. لیلا چوپ وه. عادل بیا وویل که رښتیا نور ما نه غواړې نو یوازې زما سترګو ته وګوره او ووایه چې هیڅکله دې راسره مینه نه وه. لیلا سترګې پورته نه کړې. هغه پوهېده چې دروغ به وایي، خو بیا په سختۍ وویل هو، زه له تا سره هیڅکله مینه نه کوم او نه مې هم مینه وه در سره. همدا دروغ د عادل زړه ټوټې ټوټې کړ. هغه څو شېبې بې حرکته ودرېده. بیا په سترګو کې اوښکې راټولې شوې. په آرام غږ یې وویل مننه، نن دې زه داسې مات کړم چې شاید بیا هیڅکله جوړ نه شم. عادل ورو ورو روان شو. لیلا د هغه تر شا ورکتل. کله چې هغه د کوڅې له سره ورک شو، لیلا په لوړ غږ په چیغو چیغو وشړل. هغې په زړه کې وویل عادله، ما دروغ درته وویل، ما لا هم له تا سره مینه ده، خو زه د خپلې کورنۍ د پریکړې بندیوانه شوی یم. خو اوس ډېر ناوخته شوی دی. عادل نور هیڅکله شاته ونه کتل. د هغې ورځې له لیدنې وروسته عادل داسې بدل شو چې هیڅ چا یې تمه نه درلوده. هغه نور نه خندل، نه یې له چا سره خبرې کولې او نه به د پوهنتون په انګړ کې د پخوا په څیر د لیلا انتظار یې کاوه. هر ماښام به هغه همغه پارک ته تلو، هغه پارک چې وخت د مینې د ژمنو شاهد و. د ونې لاندې به کېناست. هغه کتاب به یې راوویست چې لیلا ورته ډالۍ کړی و او د هغې د لاس لیکل شوې جمله به یې بیا بیا لوستله. تر وروستۍ سلګۍ به ستا یم. عادل به په درد کې مسکی شو او له ځان سره به یې وویل ځینې جملې یوازې په کاغذ کې رښتیا وي، خو په ژوند کې نه. د څو ورځو لپاره عادل پوهنتون ته هم نه لاړو. مور یې اندېښمنه شوه. یوه ورځ یې ورته وویل زویه ته هره شپه ویښیې، ډوډۍ هم نه خورې، څه در باندې شوي دي؟ عادل د خپلې مور لاس ښکل کړ. مورې، ځینې دردونه داسې وي چې درمل نه لري. مور یې پوه شوه چې زوی د زړه له درده کړېږي، خو نور یې څه ونه ویل. له بلې خوا د لیلا د واده چمتووالی روان و. کور یې له میلمنو ډک و، خو د لیلا په زړه کې خوشحالي نه وه. هر چا به ورته ویل مبارک دې شه، خو هغې به یوازې د زړه په زور مسکا کوله. هره شپه به یې د عادل عکس ته کتل، ژړل به یې او بیا به یې عکس په کتاب کې پټاوه چې څوک یې ونه ویني. هغې څو ځله غوښتل عادل ته زنګ ووهي، خو بیا به یې موبایل بیرته بند کړ. له ځان سره به یې وویل اوس نور حق نه لرم چې د هغې ژوند ته بیرته ورشم. د واده ورځ راورسېده. لیلا د ناوې په جامو کې ناسته وه. ټولې ښځې د هغې ښکلا ستایله، خو هیڅ چا یې د سترګو غم نه لیده. کله چې د نکاح وخت شو، قاضي 3 ځله وپوښتل آیا دا نکاح دې قبوله ده؟ لیلا څو شېبې چوپ پاتې شوه. د هغې په ذهن کې د عادل خندا، خبرې او ژمنې ګرځېدې. مور یې ورو په غوږ کې ورته وویل ځواب ورکړه، ټول انتظار کوي. لیلا په رپېدل یو له درده ډک غږ وویل قبوله مې ده. له همدې یوې جملې سره د خپل ژوند تر ټولو سخته پرېکړه وکړه. په همدې وخت کې عادل د ښار په یو بس کې ناست و. هغه پرېکړه کړې وه چې له دې ښار څخه ووځي. له ځان سره یې وویل هره کوڅه، هره لاره او هره خاطره راته د لیلا نوم را یادوي. که پاتې شم هره ورځ به مړ کېږم. بس ورو ورو روان شو. عادل د کړکۍ له شیشې وروستي ځل لپاره ښار ته وکتل. سترګې له اوښکو ډکې شوې. هغه نه پوهېده چې دا د یوې مینې پای و، که د یوه نوي ژوند پیل. خو په زړه کې یوازې یوه دعا وه، یا الله هغې ته خوشحالي ورکړه، که څه هم زما په برخه نه ده. او بس د ښار له پولې واوښته. 3 کاله تیر شول. وخت ډېر څه بدل کړي وو، خو د ځینې زړونو درد لا هم همغسې تازه و. عادل په بل ښار کې شپه ورځ کار کوه. له یوه کوچني دوکان څخه یې پیل کړی و، خو د خپلې رښتینولۍ او زحمت له برکته د یوه سوداګر باور یې خپل کړی و.
اوس یې ښه دنده درلوده او د خپلې مور او خور ژوند یې هم بدل کړی و، خو د بریا تر شا لا هم یو مات زړه پټ و. هغه هیڅکله واده ونه کړ. هر ځل چې مور به د واده خبره ورته وکړه، عادل به مسکی شو، وبه ویل مورې لا وخت شته. خو رښتیا دا و چې هغه لا هم د خپلې لومړنۍ مینې له یاده نه و وتلی. له بلې خوا د لیلا ژوند هغه نه و چې تصور یې کوو. کامران چې د کوژدې پر وخت ډیر مهربانه ښکارېده، له واده وروسته بدل شوی. هغه به تل په کاروبار بوخت و، تر ناوخته به کور ته نه راته او کله به چې راغی له لیلا سره به په سړه لهجه خبرې کولې. لیلا څو ځله هڅه وکړه چې د هغه زړه وګټي، خو کامران به ورته ویل زه د احساساتو لپاره وخت نه لرم. ورځ تر بلې د لیلا په زړه کې تشوالی زیاتېده. هغه اوس پوهېدله چې لوی کور، قیمتي موټر او ډېرې پیسې د زړه سکون نشي اخیستلی. یوه شپه یې له المارۍ څخه هغه کتاب راواخیسته چې عادل ورته ډالۍ کړی و. د کتاب له منځه د عادل یو کوچنی لیک راوغورځېده. هغې په رپېدلو لاسونه ور واخیسته او ویې لوسته. لیکلي وو لیلا، که یوه ورځ زه در سره نه وم، یوازې دومره په یاد ولره چې په دې نړۍ کې یو انسان و چې له تا سره له خپل ځان نه هم ډېره مینه کوله. لیلا نور ځان ونه شو ساتلی. کتاب یې پر سینه پورې کلک ونیو او په زوره زوره یې وژړ. هغې احساس کړه چې هغه تر ټولو قیمتي انسان یوازې د څو شیبو د تصمیم له امله له لاسه ورکړ. څو ورځې وروسته لیلا د خپلې پخوانۍ ملګرې مریم په کور کې ناسته وه. مریم ورته وویل لیلا ته پوهېږې عادل بیرته ښار ته راغلی دی. د دې خبرې په اورېدو سره د لیلا زړه درزا پیل کړه. ورته ویې ویل ته رښتیا وایې؟ مریم ورته وویل هو، د خپلې مور د درملنې لپاره راغلی دی. ټوله شپه لیلا بې خوبه وه. په زړه کې یوازې یوه هیله درلوده، کاش یو ځل یې ووینم، یوازې یو ځل، که بخښنه راته وکړي. هغه نه پوهېده چې قسمت به یې دا هیله پوره کړي. خو دا لیدنه به د دواړو د ژوند تر ټولو دردناکه شیبه وي. سهار وختي و، د ښار په هوا کې د مني یخ باد چلېده. د ونو زیړې پاڼې پر سړکونو خورې وې او هر څوک په خپلو کارونو بوخت و. لیلا له کوره ووتله، زړه یې نارامه و. له ځان سره یې وویل که رښتیا عادل راغلی وي، آیا زه د لیدلو حق لرم؟ هغې غوښتل بیرته کور ته لاړه شي، خو زړه یې اجازه ورنه کړه. له بلې خوا عادل خپله مور روغتون ته راوستې وه. ډاکټر له معاینې وروسته ورته وویل الحمدلله اوس یې حالت ښه دی، خو باید درمل په وخت وخوري. عادل د خدای شکر ادا کړ. مور یې په مسکا ورته وویل زویه ته زما تر ټولو لویه سرمایه یې. عادل یوازې مسکی شو. د روغتون له دروازې چې راووت، د سړک په غاړه یوه ښځه ودرېده. هغه په آرام غږ وویل عادله. عادل ودرېده. دا غږ ورته ډېر اشنا و. ورو ورو یې سر پورته کړ. مخامخ یې وکتل چې لیلا ولاړه وه. 3 کاله وروسته د دواړو سترګې سره ولګېدې. نه عادل خبرې کولی شوې او نه لیلا. چوپتیا د دواړو ترمنځ ولاړه وه. د لیلا سترګې له اوښکو ډکې شوې. په رپېدلي غږ یې ورته وویل د ماتې وعدې لنډې کیسې ډېرو قدرمنو اوریدونکو، دا وه د کیسې 2مه برخه. امید لرم چې د خوښې وړ به مو ګرځېدلې وي. تر بلې برخې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.